أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دی آیتونو مبارکو کې الله پاک د حضرت موسی علیه السلام څلوېښت ورځې د اعتکاف کولو ذکر کړی دی او دا اعتکاف یې کړی دی په کوه طور باندې. همدغه اعتکاف په دوران کې بني اسرائیل گمراه شوي دي. حضرت موسی علیه السلام سره الله پاک د 13 ورځو وعده کړې وه. سوره اعراف کې د هغې 13 ورځو الله پاک ذکر کړی دی. وواعدنا موسی 30 لیلة چې موږ د حضرت موسی علیه السلام سره د 13 شپو وعده کړې وه چې 13 ورځې روژې ونیسه او اعتکاف وکړه، بیا به درته تورات کتاب درکمه. حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وفرمایل چې زه د الله پاک ملاقات لزما 13 ورځې یعنی یو میاشت الله پاک زما سره وعده کړې ده او زه به اعتکاف کومه. 13 ورځې پس به زه تاسو ته واپس راځم او خپل قائم مقام او جان نشین حضرت هارون علیه السلام هغه مقرر کو. چې کله 13 ورځې پوره شوې، 13 روژې مسلسل ونیولې، نو الله پاک سره د ملاقات وخت راغی. نو په داسې حال کې حضرت موسی علیه السلام سوچ وکړو چې د معدې خالی کېدلو په وجه باندې زما د خولې نه بوی ځي او زه ځم د الله پاک ملاقات له، نو هسې نه چې د بوی په وجه باندې الله پاک ناراضه نشي. یو خوشبودار بوټی یې راواخیستو، هغه یې وخوړو د دغې بوی ختمولو دپاره. چې الله پاک سره مخامخ شو، الله پاک ورته وفرمایل چې ای موسی علیه السلام، هغه بوی چې د روژې په وجه باندې ستا د خولې نه خطو هغه ماته ډېر خوښ و، تا هغه بوی هغه لر کړی دی، نو اوس 10 روژې نورې ونیسه. نو فرمایي وواعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10 چې د دو دا روژې منګه په 10 ورځو نورو سره پوره کړي. فتم میقات ربه 40 لیلة، نو 40 شپې مقرر شوې، پوره شوې. نو دلته د 40 شپو ذکر کړی دی چې الله پاک د حضرت موسی علیه السلام سره د 40 شپو وعده وکړل د 13 وه، چې کله هغه بوی د معدې خالي کېدلو په وجه چې د روژهدار د خولې نه ځي هغې ختم کو. نو الله پاک ورته وفرمایل چې تا دا بوی ولې ختم کړی دی، اوس 10 ورځې نور روژه ونیسه. نو چله پوره شوله. نو دغې نه د بزرګانو د چلې دغه ثبوت میلاویږي چې څنګه حضرت موسی علیه السلام 40 ورځو چله ویستې ده، اعتکاف یې کړی دی. نو دغه شان بزرګان نیکان خلق هغې هم چله کوي، اعتکاف کوي.
نو چې کله 10 ورځې اضافي تېرې شوې د موسی علیه السلام د واپسې وعده د قوم سره د یوې میاشتې وه او 10 ورځې تاخیر وشو نو په دې 10 ورځو کې په بني اسرائیلو کې یو منافق و چې هغه په سامري باندې مشهور سامره د هغه د قبیلې نوم د سامري ورته ویل او د دې سامري خپل نوم موسی ابن ظفر موسی د خپل نوم او ظفر د پلار نوم په سامري باندې د قبیلې په وجه باندې مشهور او د درپرده منافق کلمه د موسی علیه السلام ویلې وه لیکن زړه کې کفر او شرک پټ ساتلو او دا په څه طریقه باندې د حضرت جبرائیل علیه السلام د اس د قدم خوره هغې ځان سره ایښې وه سنبال او په هغې کې د اثر لیدلی و چې کوم ځای کې به د جبرائیل علیه السلام د اس قدم کېښودو هغه ځای کې به شنه واښه راختل دوی ویل چېرې په دې خوره کې څه کمال شته دی هغې ځان سره سنبال ایښې وه بل طرف ته بن اسرائیل چې د مصر نه وتل نو دی د مال غنیمت په طور باندې د فرعونیانو نه کالي راخستی چې زمونږ خپل تهوار دی جشن دی میله ده هغې ته مونږ ځو نو مونږ له دا کالي زیورات راکړي څنګه چې عام د زنانو طریقې چې تخادې لځي د ګاونډیان نه کالي راوالي او هغه استعمال کړي دغه شان د فرعونیانو نه د سرو زرو د سپینو زرو زیورات هغه راخستی نو په دې آخري 10 ورځو کې سامري خپل منافقت ښکاره کو او بني اسرائیلو ته وویل چې تاسو د فرعونیانو نه کم سرو زر سپین زر راوړي کم کالیم راوړي نو هغه ما سره راجمع کړئ ځکه فرعون او فرعونیان هو هلاک شو چې موسی علیه السلام راشي نو بیا په دې باندې مشوره کو نو هغې واخیستل هغې ویلې کړل او د هغې نه د سخي یو شکل جوړ کو ځکه مصر کې خلقو د غوا عبادت کو ګوساله پرستی دا په مصر کې امه فرعون په خپله باندې هم د خدای دعوه کړې وه د هغه هم خلقو عبادت کو خو ورسره یې د غوا او د سخي د دغې څیزونو فرعونیانو عبادت کو او بني اسرائیلو دا خبره لیدلې وه بیا په لاره باندې چې کله دی د دریای قلزم نه پورې وتل نو یو ځای ولیدو چې خلقو ځان له یو خدای جوړ کړی نو موسی علیه السلام نه دې مطالبه وکړه اجعل لنا الها کما لهم آلهه داسې یو خدای موږ لم جوړ که څنګه چې د خلقو جوړ کړی چې موږ ورته ګورو په خپلو سترګو یې وینو او عبادت یې کوو نو هغه ذهن کې خبرې ټولې موجود وي نو سامري خپل جادوګري ښکاره کړله خپل مسمریزم یې ښکاره کو او چې څه هغې وکړل او د سخي یو شکل یې جوړ کړو په هغې کې د جبرائیل علیه السلام د اس د قدم لاندې چې کومه خاور راغلې وه هغې پکې واچوله نو هغه سخي به بیا اوازونه کول نو سامري د خلقو ته وویل چې ستاسو کم خدای دی موسی علیه السلام ورپسې تللی دی هغه تاسو له دلته راغلی هغه خدای راشئ د دې عبادت وکړئ نو خو مخکې نه ذهني طور دې خبرې ته تیار وو به ټول ګیر چاپېره د اسخي نه تاوېدل او د سخي عبادت یې شروع کړو هارون علیه السلام منع کول چې مه کوئ داسې موسی علیه السلام راشي هغه پورې انتظار وکړئ دا خدای نه دی ستاسو دا د عبادت لایق نه دی دا د سامري د ځان نه جوړ کړی دی په هغې د هارون علیه السلام خبره ونه منله او هارون علیه السلام ته دا حکم چې ته به سختیم نه کوې د قوم سره چې قوم کې جدایي را نشي بې اتفاقي پیدا نشي ته به د قوم جوړ ساتي نو حضرت هارون علیه السلام سختی ونه کړه او د نرمۍ په انداز کې قوم ته دعوت او تبلیغ وکړو لیکن هغې خبره نه منله موسی علیه السلام په کوه تور کې 10 ورځې اضافي تېرې کړې او د تورات 10 تختې وې په 10 تختو باندې تورات لیکلی شوی او په دې 10 شپو کې هره شپه به موسی علیه السلام ته یو تختې میلاوېدله نو چې 40 ورځې پوره شوې نو تورات کتاب الله پاک په تختو باندې لیکلی شوی حضرت موسی علیه السلام ته ورکړو نو چې راغی قوم یې ولیدو په شرک کې مبتلا دی د سخي عبادت کوي نو بیا موسی علیه السلام خپل دعوت او تبلیغ شروع کو او قوم دې ته تیار کو چې دی د سخي د عبادت نه توبه وباسي اسخې اوس وځورله او هغې ایرې سمندر ته وغورځولې او سامري ته یې وویې چې ستا دا سزا ده ان تقول لا مساس چې ته به هر چاته وایې چې ګورې ما ته رانږدې نه شې که ده به چا سه لاس میلو کو که بل چا به لاس دسه میلو که ده باندې به ته به راتلله نو دا سزا ورله الله پاک په دنیا کې ورکړه
چې دا په بنی اسرائیلو کې شرک ایجاد کو او شرک ته خلق تیار کړل، هغه خپل سحر جادو چې سو هغه استعمال کړل او خلق په شرک باندې مبتلا کړل، نو دته دا سزا وروله. بیا قوم ته موسی علیه السلام د توبې خبره وکړله چې تاسو توبه وباسئ نو الله پاک به تاسو ته معافي وکړي. نو د توبې خبره بیا وروسته بل آیت کې راځي چې هغوی په کومه طریقه باندې توبه وویستله او الله پاک د هغې توبه قبوله کړله. نو د توبې قبولیت ذکر په دې آیاتونو کې کړی دی، د معافۍ ذکر چې سره د دې چې تاسو شرک وکړو توبه هم وویستله نو الله پاک تاسو ته هغه شرک هم معاف کړو. دا څه دپاره؟ د دې دپاره چې تاسو د الله پاک شکر ادا کړئ. او دریم آیت مبارک کې د تورات دوه صفات ذکر کړي، یو ته کتاب ویلی دی او دویم ورته فرقان ویلی. فرقان معنی ده د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی. نو موسی علیه السلام ته ما کتاب هم ورکو او فرقان، نو یا خو فرقان صفت د دې کتاب دی یا د فرقان نه مراد معجزې دي چې الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته معجزې ورکړې وي. نو دام د الله پاک نعمتو دا کتاب او دا معجزې موسی علیه السلام ته الله پاک دې دپاره ورکړې وي چې بنی اسرائیل په راه راست باندې راشي هدایت قبول کی. وَإِذْ وَاعَدْنَا او یاد کې هغه وخت چې وعده وکړه مونږه موسی د حضرت موسی علیه السلام سره 40 لیلة 40 سلویخ او لیلة شپه. د سلویختو شپو الله پاک وعده وکړه، اول د 13 شپو بیا په 10 شپې اضافه وشوله، سلویخ پوره شوې. نو په دغه 10 اضافي شپو کې په دغه دوران کې سامري د سخې جوړ کو او خلق عبادت شروع کو. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیولو سخې په خدای سره. او دا سلویخ شپې چې وي مفسرین فرمایي چې دا 13 شپې د ذوالقعده د میاشتې وي او دا 10 شپې د ذوالحجه د میاشتې لومبنۍ 10، نو دا سلویخ شپې وي. نو په دې ذوالحجه په دې 10 شپو کې تورات کتاب هم ملو شو، 10 تختې وي او هر شپه به یو تختې ملاوې ده. او په دغه 10 شپو کې دغه سامري ظالم دغه سخې جوړ کو، خلقو ته ویل راشئ دا ستاسو خدای دی د دې عبادت وکړئ. نو خلق یې دوکه کړل او هغوی د هغه سخې عبادت شروع کو. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیولو د غسخې په خدای سره چې کم سامري جوړ کړی من بعده رستو د حضرت موسی علیه السلام د تللو نه کوه تور ته، چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو نو تاسو د سخې عبادت شروع کو. وانتم ظالمون او حال دا دی چې تاسو ظالمان وي، په خپل ځان باندې ظلم وکړو، شرک مو کو. ځکه قرآن مجید کې شرک ته لوی ظلم ویلی دی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډیر لوی ظلم دی. نو چا چې خاتمه په شرک باندې وشوه نو ناقابل معافي جرم دی، او که په ژوند باندې توبه وویستله الله پاک ورته معاف کوي څنګه چې بني اسرائیلو ته معاف کو. ثم عفونا بیا موږ معافي وکړله عنکم تاسو ته. موسی علیه السلام ورته وی اوس توبه وباسئ، نو هغې توبه وویستله او الله پاک توبه قبوله کړه، هغه شرک ورته معاف کو. من بعد ذلک رستو د دینه چې تاسو دا کم شرک وکړو د سخي عبادت هم وکړو نو د هغې درته بیا هم الله پاک معافي وکړله. دا څه دپاره یې معافي وکړله؟ لعلکم تشکرون، دپاره دی چې تاسو د الله پاک په دې نعمت باندې شکر ادا کړئ چې الله پاک تاسو ته معافي وکړله، ګناه یې درته معاف کړه، شرک یې درته معاف کړه، نو دا هم د الله یو نعمت دی. نو په دې تاسو شکر ادا کړئ. او شکر څه ته ویلی شي؟ شکر تابعدارۍ ته ویلی شي چې د انسان د بدن ټول اندامونه دا د الله پاک په تابعدارۍ کې استعمال شي، دې ته شکر ویلی شي. وَإِذْ آتَيْنَا او یاد کې هغه وخت چې ورکړی و مونږه موسی الکتاب، موسی علیه السلام ته کتاب، تورات کتاب ورته الله پاک ورکړی و چې په آسماني کتابونو کې لومبنۍ درجه د قرآن مجید ده او بیا دویمه درجه د تورات کتاب ده. او په ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل دا لازم دي، خو عمل به موږ په قرآن مجید باندې کوو. د یو آسماني کتاب نه انکار کول د ټولو نه انکار شمار کیږي.
بس زمونږ دومره ایمان په هغې په کار دی چې دغه ټول آسماني کتابونه او صحیفې دا په خپل وخت کې حق او سچ کتابونه اوس هغې کې تحریف شوی دی، هغه په خپل اصل شکل کې موجود نه دي. صرف قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا په خپل اصل شکل کې موجود دی او تر قیامته به دغه شان دا سلسله جاری، په دې کې څوک تحریف نشي کولی. باقي ټول آسماني کتابونه صحیفې هغه په خپل اصل شکل کې موجود نه دي. نو موسی علیه السلام تم تورات کتاب ورکړی والفرقان او فیصلې والا سیز. نو فیصلې نه مراد یا خو تورات کتاب دی چې هغې کې به فیصلې هم وي احکاماتو د شریعتو. نو فرقان نه مراد د تورات کتاب احکامات هم کېدی شي، او فرقان نه مراد معجزې د حضرت موسی علیه السلام هم کېدی شي چې الله پاک داسې معجزې ورکړې وي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکې وي. لکه جادوګرو سره مقابله راغله نو د همسا معجزه الله پاک ورته ورکړله چې همسا یې وغورځوله، د جادوګرو هغه ټول سحر او جادو هغه یې یو نوړی کو ختم یې کو. نو دا حق او د باطل په منځ کې فرق وشو چې سحر او جادو هغه ځان لسیز دی، هغه باطل دی، او معجزه د حق او سچ کار دی. نو هغه ځان له ښکاره شوله، معجزه خلقو ولیدله چې معجزه غالب شوه او سحر او جادو هغه مغلوب شو. لعلکم تهتدون، د پاره د دې چې تاسو په سمه لار باندې روان شئ. دا کتاب او دا معجزې دا ستاسو د هدایت د پاره الله پاک موسی علیه السلام ته ورکړې وي. وإذ وعدنا، او یاد کې هغه وخت چې وعده غستې وه مونږه موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو، ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو ونیولو سخي لره په خدای سره، من بعده رست د موسی علیه السلام د تللو نه کوه تور ته، وانتم ظالمون، او حال دا دی چې تاسو په خپل ځان ظلم کوونکي وي. ثم عفونا، بیا منګه معافي وکړله عنکم تاسو ته، من بعد ذلک رستو د دینه چې تاسو شرک کو توبه م ویستله، د هغې نه رستو الله پاک تاسو ته معافي وکړله. لعلکم تشکرون، د پاره دی چې تاسو د الله پاک شکر ادا کړئ. وإذ آتینا، او یاد کې هغه وخت چې ورکړی مونږه موسی الکتاب، موسی علیه السلام ته تورات کتاب، والفرقان، او معجزې ورته ورکړې وي. لعلکم تهتدون، د پاره دی چې تاسو په سمه لار روان شئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سکندر خان جیسے بیمار دی، دعا ورته وکړئ چې الله پاک ورته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. نور څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، جسمانی، روحاني، ظاهري، باطني بیماران دي، نارینه دي، زنانه دي، لوی دي، واړه دي، الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. ټولو بیمارانو ته الله پاک د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د کشرانو د تربیت او دعاګانو دپاره کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو بیمارانو د بیمارۍ نام و نشان ختم کړي، د بیمارۍ جرړې ختمې کړي. ټولو ته الله پاک روغ صحت او کامل صحت ورکړي. او چې کم صحتمند دي الله پاک د هغې په صحت کې نورم خیر او برکت واچي. مردگان اهل اسلام ټول په دعا کې یاد کړي. والدین وفات شوي دي، بیبیانې وفات شوي، بچي، رونه، خویندې، رشته داران، دوستان، ګاونډیان وفات شوي. د تمام امت مسلمه څومره انسانان پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي، الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي. د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي. د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو په اربونو رحمتونه نازل کړي. د هغې مشرانو فیوزات، د هغې برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي.
څومره مسایل دي، مشکلات دي، پریشانې دي، الله پاک دا ټول په خپل مهربانۍ سره په خوشحالو باندې بدل کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.